وکړه دا یو دعا ووایې نو ان شاء الله چې په ښکلي او مناسب ځای کې به الله رب العزت تاسو ته رشته درکړي او داسې رشته به درته الله رب العزت درکړي چې د ستاسو د خوښې رشته به کوم چې د ستاسو د زړه ارمان وي هغه رشته به الله رب العزت تاسو ته درکړي. عزتمندو نن درته یو بهترینه دعا آیات ښیم مخکې درته دا ښیم بیا درته دې چې کوم فضیلت دی نو هغه درته ښیم. بسم الله الرحمن الرحیم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. کدا څوک خپل وظیفه راونیسي نو هغه به رب العالمین یعنی دا هغه په ذهن کې چې کوم حاجت وي رب العالمین به د انسان هغه یو حاجت پوره کړي. نو که یو انسان رښتینی رښتې پسې ګرځي هغه ته رشته نه میلاویږي او دته دا خبره خوښي چې ما ته دې زما مناسب رشته ملو شي. یا یو انسان په لکه خواهش دی چې موږ ته دې د نامې جامې هغه رشته ملو شي یا دې موږ ته داسې رشته ملو شي چې کم زموږ د جامې سره خاص رشته ده. نو د دغه رشتې د حصول لپاره انسان دا وظیفه راونیسي نو الله رب العزت به هغې ته په یو ښکلي او مناسب ځای کې رشته ورکړي او داسې ځای کې به رشته ورکړي چې د هغې د زړه ارمان به وي چې څنګه د زړه ارمان وي هماغسې به دوی ته په هغه ځای کې رشته میلاو شي. محترمو دا وظیفه که یو انسان وي او د هغه د رشتې بندش وي او دی غواړي چې زما د رشتې د بندش دې ختم شي نو دا وظیفه دې هغه هم شروع کړي نو ان شاء الله د دې وظیفې په برکت باندې به د رشتې هغه بندش هغه به ختم شي. یعنی د چالور خور دا او هغې پسې رشتې نه راځي نو که دا وظیفه د هغې دپاره راونیسي هم په دې غرض سره نو رب العالمین به هغې ته په یو مناسب ځای کې رشته ورکړي داسې ځای وي چې د هغې دپاره به مناسب وي نو رب العالمین به ورته په هغه ځای کې ښکلي ځای کې به رشته پیدا کړي. عزتمندو دا یو ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده نو بالکل د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم چې دا وظیفه به څونه کوئ په کم وخت کې به کوئ او په څنګه طریقې سره به کوي. نو دا خو د رشتې دپاره هم کولی شي او د رشتې نه علاوه بل یو ضروري حاجت د ستا وي نو د هغې دپاره هم دا وظیفه تاسو کولی شئ. اول دې وظیفې ته غوږ کښېږده بیا ته طریقه. بسم الله الرحمن الرحیم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. د دغه غرض لپاره د دغه حاجت لپاره که دا وظیفه یو انسان د سحر د منځونه پس روزانه وکړتوي او د ماښام د منځونه پس روزانه وکړتوي او بیا د هغې نه پس الله جل شانه ته لاس اوچتوي نو کم حاجت چې د الله جل شانه نه وغواړي نو الله رب العزت به د دوی هغه یو حاجت پوره کړي. یعنې که د چا په زړه کې ارماني چې ما ته دې مناسب ځای کې رشته میلو شي الله رب العزت به دوی ته په مناسب ځای کې رشته ورکړي. که د چا په زړه باندې د دې خبرې ارماني چې یاره زما یو بل حاجت دی هغه حاجت چې زما پوره شي هر یو نعمت د حصول لپاره تاسو دغه یو چې دا کوم وظیفه مې درته وښوله دا وظیفه بالکل تاسو کولی شئ. نو محترمو دا یو ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده نو بالکل د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی هر څوک د دې وظیفې نه مکمل پیدا اخیستلی شي.